50. اوس رازا دیدنا موکا بیا بنا یما نازکا سلویا ټوکړې مزړه دې ستا بیلتون د زغمونه دې پردیسي د زاتا اور لړم لمبي زیاتا او ګران منستا مسافر دې زه څکړم سی اختر دې زما دکی اوشکی روانه سی تو لاړې ببو جانې او سوچ وهم اوشکې متوسی نازک څنګه بې موسی په باسور مزړګی شو بیلتانه تما زړه د ټول انجونا ستا بخاورې خوري خالونه تصور کې منګارا کلوي او کلا نوي تصور کې منګارا کلوي او کلا نوي مسافر پر د غلیارا کلوي او کلا مسافر پر د غلیارا کلوي او کلا نوي مسو د زړه رګونه د لومړۍ ورځې بیلتونه او په کفن کې چورې نغاړي ګرانه مورې ورته زاړي تر مرګي بتر ژوندون دی راپسې د سرې بیلتون دی او په دنیا کې ظلم زور دی ګرانه غم د شادۍ رور دی تږي زړونه رنگ دورک د بیلتانه سی او چا وهلګي د باسورا پلیار زی زاړي پزور حال منا سرا رسی جی مرغان ګونګ دی نا ستا بیلتون څنګه وار وکړې ته ولاړې زه دې
دې پرېښودم زړه مال راځي ته ولاړې زه دې پرېښودم زړه مال راځي قرار به خدای خبر چې کله بیا مال راځي قرار به خدای خبر چې کله بیا مال راځي ته ولاړې زه دې پرېښودم زړه مال راځي دې راوله جانانا ناست یم ډک زړه له ارمانه اوس یې میاته ستا خندا سي ډېره سخته زړه راسي څنګه ورسم زړه تور سو نری ژوب بیلتا اور سو خوب ظالم دی تر مرګي دې ګران کم دی چې راځي د غونډۍ په سر لکړه ناستا دا یکړه د پردي ادي خبرې تر مرمیو زورورې سراياتا مورګي زما سي مسافر يم زړه بوشي او کویدا زما دی وړې نړان زړه تصور کې منګارا کلوي او کلا نوي تصور کې منګارا کلوي او کلا نوي مسافر پر د غلیارا کلوي او کلا مسافر پر د غلیارا کلوي او کله نوي دا دې څنګه جغراوه کوي راویرانا دې زما زړه کوي او د مور تنده په ماتېږي مشره خور راته ګایږي ډېر ارمان یې دی په زړه کې نری زاړي پلما پر قبر باندې زما قسم دی ستا له درا چپدل یاري لا روغ بړه او یکړ شیما وخت تریږي درد لدیدا پیدا کیجی لاسمانا شوی راکشتا فرشتی ستاول ما
برکور ګورم ستا لیارې ولاړې زه دې پرېښودم زړه مال راځي ولاړې زه دې پرېښودم زړه مال راځي قرار به خدای خبر چې کله بیا مال راځي قرار به خدای خبر چې کله بیا مال راځي ولاړې زه دې پرېښودم زړه مال راځي اوریدونکو او زما د هنر خوښونکو زما سلامونه ومنئ زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شریک کړئ په ډیلی موشن باندې هم زما چینل شته په نورو سایټونو کې مې فالو کړئ د فیسبوک پاڼه مې خوښه کړئ او زما د راتلونکو سندرو نه او زما د زړو سندرو نه په ښه کوالټۍ کې خوند واخلئ